سلامونه نیکې هیلې او احترامات ملګرو، زه صابر تنها یو پیره بیا تاسو ته د ثوابۍ د اواز مخاطب یم. موږ ډېر زیاته شکریا ادا کوو د ابرار نادان او د ثوابۍ د پوره ټیم چې دوی په دې حالاتو کې موږ له وخت راکړي وراشي. د دې غزل نه د یو څو شعره مخکې دي، دا د ثوابۍ ټولو مینوالو ته ډالۍ وي چې وایي زه اکثر د ځان نه مرور یمه، ناست یمه په تمه د دلبر یمه، او کله کله یاد چې د ماښام راشي بیا په شوګیره ټیک تر سحر یمه. کله یاد چې د ماښام راشي بیا په شوګیره ټیک تر سحر یمه، او دا ځل یې نیټه د راتلو رانه کړه، دا ځل به په تمه د اختر یمه. دا ځل یې نیټه د راتلو رانه کړه، دا ځل به په تمه د اختر یمه، او څومره قرباني زما نه ته غواړې وایه په تا تیر د خپله سر یمه. څومره قرباني زما نه ته غواړې وایه په تا تیر د خپله سر یمه، او چرته خورای بهار ته داسې ووایه، چرته خورای بهار ته داسې ووایه زه د صابر تنها ځیګر یمه. او دا یو غزل دی، وایي کله چې شیشه او رشته ماته شي ویې ګاڼه داسې چې مې راته شي، زه تر هغې ښه یم چې مې وس نه وي لږ غونته په وس مې هر څه شاته شي. زه تر هغې ښه یم چې مې وس نه وي او لږ غونته په وس مې هر څه شاته شي، او ستانه چې بې پامه شم دوکه شمه ووایم چې ټکره پام مې تاته شي. ستانه چې بې پامه شم دوکه شمه ووایم چې ټکره پام مې تاته شي، او مینه دې د ونې هغه څانګه ده کومه چې په نه خبره ماته شي. مینه د ونې هغه څانګه ده او کومه چې په نه خبره ماته شي، او زه چې ورته کله دروغ وویمه ما ته وایي ستا مخ دې الله ته شي. زه چې ورته کله دروغ وویمه ما ته وایي ستا مخ دې الله ته شي، او ما ته سپیلني چې لوګی کوي وایي باسط صاحب ما ته سپیلني چې لوګی کوي وایي بدې سترګې بدې د دنیا ته شي، او ما ته سپیلني چې لوګی کوي وایي بدې سترګې بدې د دنیا ته شي، او زه چې یم ژوندی صابر تنها نه دی، زه چې یم ژوندی صابر تنها نه دی، ما نه پس په بیا تنها ته پاتې شي، کله چې شیشه او رشته ماته شي ویې ګاڼه داسې چې مې راته شي.